السلام علیکم ویورز، د انګلیسی لغات او جملې برخې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. راځئ نن په دې ویډیو کې دا زده کړو چې څنګه کولی شو په انګلیسۍ کې سوال وکړو او په کوم ځای کې دغه لومړني حرفونه استعمالولی شو. د مثال په ډول what use for things. what د سامان یا توکو یا شیانو دپاره استعمالیږي. What is this? دا څه دي؟ Who use for people. Who د خلکو یا وګړو دپاره یا د افرادو دپاره استعمالیږي. Where use for places. Where ځای یا مکان دپاره استعمالیږي. مطلب که چېرته موږ وایو چې تاسو د کوم ځای یاستئ. Where are you from? تاسو د کوم ځای یاستئ. when use for time. د وخت دپاره استعمالیږي. when د time یا د وخت دپاره استعمالیږي چې کله تاسو غواړئ د وخت باره کې معلومات وکئ یا د چا سره خبرې کوئ چې مثلا تاسو کله ځئ. when you will go یا when you will leave. تاسو کله ځئ. why use for reason. وجه یا دلیل لپاره استعمالیږي. why مطلب ولې. چې یو چا نه د څه دلیل غواړي نو هغه صورت کې why استعمالیږي. reason یا دلیل لپاره استعمالیږي. how many use for quantity. شوی مقدار. how many هغه صورت کې استعمالیږي چې کوم شی د شمارلو وړ وي. هغې وخت کې how many استعمالیږي. مثلا کورونه شول. مثلا فروټ شو لکه مڼې، کیلې، هندواڼې. دا هغه شیان دي چې موږ یې شمارلی شو. مثلا how many apples do you have. څومره مڼې ته لرې. دا موږ شمارلی شو یا د شمارلو وړ دي. how much use for quantity. دا هم د مقدار دپاره استعمالیږي خو د بېشماره مقدار دپاره. په هغه صورت کې چې هغه موږ نشو کولی چې وشمارو. مثلا بوره. how په خپله څنګه ته ویل کېږي. نو دلته ترې موږ دا مقصد اخیستلی شو چې طریقه. موږ په ډېرو سوالونو کې دا موږ استعمالولی شو. how is this possible. دا څنګه امکان لري. how are you. ته څنګه یې. whose possessions. ملکیت. possession په معنا د ملکیت ده. مثلا whose car is this. دا د چا موټر دی. نو د هغه شخص ملکیت تاسو معلوموئ چې دا د ملکیت دی که نه. which په معنا د choice انتخاب ته ویل کېږي. which one کوم یو. which is your favorite. کوم ستا خوښ دی. کوم ستا د خوښې وړ دی. نو د یو چا انتخاب چې معلوموئ هغلته which استعمالیږي. هیله لرم چې د سوال کولو په وخت کې به مو دې الفاظو ته یا دې حرفونو ته پام وي تر څو وکولی شئ په ښه توګه سره د یو چا نه سوال وکړئ. د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.